په بدخشان کې د 14 میلیون جریبه واخه‌زار ځمکې تثبیت د اقتصادي ودې او د مالدارۍ سکتور د پراختیا لپاره د کرنې وزارت د ارضي عمومي ریاست تخنیکي هیئت د محلي چارواکو په همکارۍ سره وتوانید چې په بدخشان کې د مرکز او ولسوالیو په کچه شاوخوا 14 میلیون جریبه ځمکه د واخه‌زار او د اسلامي امارت د ملکیت په توګه سروې او تثبیت کړي. د بدخشان د کرنې رئیس مولوي امان الله حسن پرون په فیض آباد ښار کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دا اقدام د خلکو د اوږدمهاله غوښتنو په ځواب کې ترسره شوی ترڅو د واخه‌زارونو پر سر اوږدمهاله شخړو ته د پای ټکی کېښودل شي. په موافقانه شکل باندې مو د ولایت محترم مقام او د زراعت محترم ریاست په همکارۍ باندې او د ټول ولایت د ولسوالیو د مسؤلینو محلي مسؤلینو د همکارۍ په اساس باندې موږ نن سروې پای ته ورسوله چې تقریبا په حدود د 14 میلیونو جریبه علفچارونه موږ تثبیت کړي دي او دا به انشاءالله موږ خپل نتایج وړو د خپل رهبرۍ سره به شکر کوو چې په دې رابطه باندې د غصب د مخنیوي کمیسیون خپل هغه چې کوم د دوی لزوم دی د خپله فیصله صادروي او خپل هغه څه چې فیصله دی صادروي هغه د خپل مربوطه ولایت سره چې په هر ولایت کې تثبیت او د سروې چار بشپړ شوي د هغو سره شریکوي. هغه زیاته کړه چې د ځمکې د ثبت نقشې له چمتو کولو وروسته به دا نقشې د ولسوالیو په کچه نصب شي او د شخړو د حل بهیر به په چټکۍ سره پر مخ ولاړ شي. د کرنې وزارت د اجارې او پانګونې رئیس مولوي حضرت محمد طیب د دې سروې موخه د قومي شخړو حل او د دولتي ځمکو او واخه‌زارونو د غصب مخنیوی وباله. سروی علفچره یکی از خواستهای مردم ولایت بدخشان بود و از ریاست زراعت ما بسیار پیشنهادها را به مرکز کرده بودیم که تثبیت علفچره شود. الحمدلله خواست ما مردم مرکز به دیده گرفت و این تمام علفچرهای بدخشان تثبیت. هغه ټینګار وکړ چې دا پروګرام تر دې مخکې په بلخ، بادغیس، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې هم پلی شوی دی.